ولسمشر محمد اشرف غني پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو ارادې ته تسلیم شي. محمد اشرف غني نن سهار له هیواده بهر د جمهوریت نظام چارواکو سره دا خبرې وکړې. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. محمد اشرف غني په دې کتنه کې ویل، طالبانو ته زما پیغام دا دی چې د سولې په اړه یوې پایلې ته ورسیږئ او د هیواد او ولس د خدمت لپاره خلکو ارادې ته غاړه کېږدئ. ولسمشر غني وایي سوله د افغانانو اساسي غوښتنه ده. هغه وویل افغانستان د تاریخ په دې پړاو کې یو متحد، همغږي او ملي لوبډلې ته اړتیا لري څو هیواد له 40 کلن بحران څخه وژغوري. ولسمشر محمد اشرف غني ویل ما خو سوله را نه وستله. هغه ټینګار وکړ چې سوله د ټولو افغانانو ده، ټولو ملتونو او شخصیتونو ته باید پکې شامل شي. هغه د سولې خطاب د افغانستان د اسلامي جمهوریت د حکومت په توګه وباله او ویل چې د مذاکراتي ټیم واکونه په محدود وي. محمد اشرف غني ویل په بورډ کې باید انعطاف وي، په دې معنی چې د مسایلو اړتیا له مخې بدلون رامنځته شي او اغیزمن وي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.